تر کار لاندې ده هغه صنفونه چې اوس پورې تر شپږمه پورې تکمیل شوي دي هغوی درس ته ځي او هغه نارینه هم چې له شپږم نه تر 12 پورې دي هغو هم د درس په وړاندې ستونزې نه وي هغوی ته هم اجازه ورکړل شوې د نجونو دپاره یو طرز العمل باندې کار روان دی چې د هغوی د تګ مسؤلیت او د هغوی هلته د درس په ماحول کې مسؤلیت دې ته چاپېریال برابر سي او لایحه جوړه سي انشاءالله هغوی به هم ښوونځیو ته ورسي ډېر کار نه غواړي موږ هم لږ کار دپاره وخت غواړو چې د دوی ځینې برخې چې مشترکې وي هغه هم بیلې سي او د لارې مسؤلیت هم تضمین سي چې دوی په ښوونځیو ته ځي د ترانسپورت غم یې وخوړل سي او یا داسې شکل باندې لاړ سي چې هلته مسؤلیت ورته وي دوی ته انشاءالله دا پروسه زر بیرته پیلېدونکې د کوشش روان ده نو دا باید ووایم چې په 20 کلونو کې موږ ستونزې هم درلودې د ښځو په برخه کې هم د کار په برخه کې هم په ښوونځیو برخه کې تاسې به بار بار هغه راپورونه نړیوال راپورونه لیدلي وي چې د ځینو فسادونو په باره کې خپرې شوې ځینې راپورونه د اذیت او ضرر د ښځو ته د زیان رسولو د جسمي ځورونې او جنسي ځورونې دا ټول راپورونه خپاره شوي دي تاسې به لیدلي وي موږ د داسې حالت د جلوګرۍ دپاره هڅه کوو چې خپلې ټولنې ته مسؤلانه ګام واخلو او داسې موږ ته زموږ شریعت وایي د هغو اصولو مطابق ښځو ته چاپېریال برابر کړو د کار برخه کې هم د ښوونځي د تعلیم په برخه کې هم او دغه چاپېریال برابرول ته باید موږ وخت ولرو تعلیم او تربیه وزارت ته لارښوونه شوې ده چې دغه طرز العملونه یا هغه طریقې او چې کار پرې کېږي او سهولتونه ایجادېږي هغه زر په زر ایجاد کړي او خپلو ظروفو ته په کتو زر په زر دې ته زمینه مساعده کړي دا ویل شوي دي معینه تاریخ زه نشم ښودلی ولې امید چې زر وسي ځکه دا زموږ هم ستونزه ده او موږ هم درک کوو چې دلته د درس د قضا کېدو د تېرېدو مسله ده او داسې د اعتراضونو مسله ده د سوال مسله ده اصل موضوع دا ده چې د افغانستان سره مرستې افغانستان ته بیرته کومکونه یا د رسمیت پېژندلو موضوع یا د موږ د پیسو د نه بلاک کېدو موضوع دا باید دغه شرایط سره ونه تړل چې نړیوالې مطرح کوي په ګڼو هېوادونو کې موږ د تعلیم د کار په ټولو برخو کې دغو هېوادونو شاهدانو چې د خپلو ارزښتونو په چوکاټ کې ځان ته ژوند کوي خپل اتباعو ته خپل د چاپېریال د تعلیم او کار برابري هغه دغو هېوادونو خپله مسله وي موږ وایو دا د افغانانو خپله مسله ده افغانستان خلک په خپله باندې پوهېږي چې خپل ځان ته څرنګه ژوند وکړي ښځینه او د څرنګه ماحول برابر کړي تعلیم څرنګه وکړي نړیوال باید په دې مورد باندې د شرط په توګه باندې وړاندیز ونه کړي باید خپلې بشردوستانه کومکونه او همکارۍ د افغانانو سره د بشر د روحیې په اساس وکړي